سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یوې نوې ویډیو سره حاضرېږم. دوستانو که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ همدا اوس د ګونګړي تڼۍ ته نشان ورکړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. دوستانو د نن ورځې موضوع ده کمزوری انسان تل د خپلې ښځې ګیلهمن وي. مطلب دا چې هغه کسان چې خپلو مېرمنو سره کوروالی یا سیکس په صحیح طریقې سره نسي اجرا کولی، نو دوی همیشه د دوی او د ښځې ترمنځ داسې یو څه ناراضیانې موجودې وي چې د هغې په واسطه سره د دوی ژوند مخ په وړاندې ډېر له ستونزو سره مخ کېږي. اول خو بهترینه لار دا ده چې ډاکټر سره مشوره وکړي او یو داسې ډاکټر ته ورسي چې هغه په جنسي موضوعاتو باندې پوه او تکړه ډاکټر وي او هغه سره دوی خپله مشوره شریکه کړي. که چېرته دوی هم د ډاکټر سره مشورې کولو جرأت نه لري، نو مهرباني وکړئ هغه کسان چې زر انزالېږي د دوی لپاره بهترینه لار دا ده چې کله دوی سیکس کوي په اول یعنې سټارټ کې دوی دې دا کوشش وکړي چې دوی له خپلې ښځې یا مېرمنې سره په نږدې کېدو سره د دوی سره اول یعنې مینه او عشق یا کیسینګ چې ورته وایي دې نه کار واخلي. آهسته آهسته ورسره مینه شروع کړي تر څو د ده ښځه هم په شوق کې راسي او د ده مېرمن چې کله هم په شوق کې راسي، نو دی ځان باندې دومره باوري شي چې اوس زه یو څه کولی شم. اکثریته ملګري داسې وي چې کله هم دی کوروالی کوي نو بغیر د کوم عشق نه یا کیسینګ نه اوچته جګ سي او خپل هدف ته ځان برابر کړي. انجام یې دا شي چې په یو منټ یا یو نیم منټ کې بیا هر څه ورنه خطا وي او زیړه خوله یې نیولې وي. دوستانو زموږ چینل